السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانکزیم تاسو د نړۍ مهم خبرونو ته رابولم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ځينو هېوادونو ته خبرداری ورکړ چې دغه هېواد په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. ښاغلي ظریف نن په تهران کې یو امنیتي کنفرانس ته خبرې وکړې او ویل هیڅ هېواد د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو په قیمت د ځان امنیت نشي نیولی. د تهران امنیتي کنفرانس د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ایران کې د ورستیو مظاهرو په تړاو د خپل هېواد ورستی دریځ بیا تکرار کړ. هیچ کشوری نمیتواند به قیمت ناامن کردن همسایگان خود برای خود تولید امنیت کند. د ایران حکومت وايي د امریکا، اسرائیل او عربستان په شمول د ځینو هېوادونو استخباراتو په ایران کې ورستیو مظاهرو ته لمن وهلې ده. له مشهد او ځینو نورو ښارونو د دسمبر په 28مه د ګرانیو پر ضد مظاهرې پیل او بیا د رژیم ضد شعارونه هم پکې ورکړل شول. حکومت د مظاهرو مخه ونیوله او په اخوداب کې 22 تنه ووژل شول. واشنگټن په مظاهرو کې لاسلرنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مظاهرچیان ستایلي او ژمنه کړې ده چې په یو مناسب وخت کې به ترې ملاتړ وکړي. شمالي او جنوبي کوریا سبا ته له 2 کلونو وروسته لومړی وار په غیر پوځي شوي سیمه کې خبرې کوي. دا خبرې په ژمني اولمپیک او نورو مهمو مسایلو څرخیږي. زیر پوله ساتي او د شمالي او جنوبي کوریا د خبرو لپاره نوې ټوکې دلې هلي. د جنوبي کوریا د اتحاد وزارت وايي په پینګچنګ ژمني اولمپیک کې د شمالي کوریا په ګډون او نور خپلمنځي او وجلو موضوعاتو به خبرې وکړو. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ورمه ورځ په دې خبرو خوښ ښکارېده. ټرمپ وویل په یو مناسب وخت کې به په دې خبرو موږ هم ورګډ شو. زه هیلهمن یم او سخت لیواله یم چې هغوی له اولمپیک بهر په نورو مسایلو وغږیږي. د شمالي کوریا پرله پسې راکټي ازموینو او د اټومي پروګرام پراختیا ظاهرا له ټولو زیاته په جنوبي کوریا سخته تمامېږي او ټینګار دی چې شمالي کوریا له دې کار لاس واخلي او اوسنۍ خبرې نتیجه ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون چین ته په 3 ورځني سفر ولاړ او د ورېښمو تاریخي لارې د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. ماکرون مخکې خبرداری ورکړی و چې دا لار د 2 اړخیزو صادراتو او وارداتو لپاره وکارول شي، نه یوازې د چین د صادراتو لپاره. په چین کې د ورېښمو تاریخي لارې د پیل له سیمې شیان څخه د ایمانوئل ماکرون 3 ورځنی لیدنه. د فرانسې ولسمشر ښاغلی ماکرون د اروپا او اسیا د ځمکې او اوبو د نښلونکي لار ډیره بارزښته یادوي. د چین ولسمشر هڅې پیل کړي چې دا تاریخي لار بیا ورغوي. ماکرون چې هېواد له چین سره د 10 میلیارډو یورو سوداګري لري، نن د چین د ولسمشر هڅې وستایلې. هغه مخکې خبرداری ورکړی و چې د ورېښمو تاریخي لار باید د مساوي صادراتو او وارداتو لپاره وکارول شي. یو شمیر اروپایان اندېښنه لري چې دا لار چینایان یوازې د خپلو صادراتو لپاره کاروي. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو هم د چین په ختیځو سواحلو کې د یوې بیړۍ د ورکې شوې عملې په لټون کې برخه واخیسته. 32 کسان وړمه ورځ د یوې تیل وړونکي او یوې بار وړونکي بیړۍ په ټکر کې لا درکه شول. د چین د سی سی ټي وي تلویزیون په انځورونو کې ګوري چې تر نن سهار هم لدې تیل وړونکي ټانکر بیړۍ لمبې ختلې. د بیړۍ د شنبې په ماښام د چین په ختیځو سواحلو کې اور واخیست. له یوې بار وړونکي بیړۍ سره یې ټکر کړی و. ژغورونکي د اور د لمبو په کابو کولو او د ورکو شویو کسانو لټون ته دوام ورکوي. 10 ایرانیان او 2 بنگلادیشان په دې ایران سخت بیړۍ کې سپاره وو. اخوا چین بیا د بارونکو بیړۍ ټوله 21 چینایي عمله ژغورلې ده. دغه ټانکر بیړۍ د یو ایرانی شرکت و چې په پاناما کې راجستر شوی و او د 8 میلیون ډالر په ارزښت 1.4 ټنه تیل له ایران جنوبي کوریا ته وړل. او د ګولډن ګلوب جایزو 15 دور مراسم په کالیفورنیا کې ترسره شول. په پرونی ګولډن ګلوب مراسمو کې د هالیوډ د فلمي ستورو د جنسي زورونو بحث ډیر تود و. دا مراسم په کالیفورنیا کې جوړ شول، خو په هالیوډ کې د جنسي زورونو د لانجو په باب خبرو او ټوکو ټوله فضا خپله کړې و.
لا مراسمو یوازې وونه مخکې 300 فلمي ستورو او فلم جوړونکو د وخت تمام شو یا ټایمز اپ کمپاین پیل کړی وو چې هدف په کاري فضا کې د جنسي ځورونو مخنیوی دی. ټولو ښځینه فلمي ستورو تورې جامې اغوستې وې، نارینه هم د سینې په جیبونو د ټایمز اپ ټاپه لګولې وه. مننه چې دا خبرونه مو ولیدل. د ازادي سټوډیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک کتلای شئ. ښه وخت.